طالبان او افغان حکومت کله وربند کوي. طالبانو په کوم شرایطو وربند ته غاړه کېښوده. د افغانستان د مذاکراتي ټیم ویان نادر نادري د وربند په هکله کومې څرګندونې لري. ویډیو تر پای وګورئ. د پښتون وایس ډېرو قدرمنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وخت مو بخیر، ستړي مه شئ. د کوټې شورا پرېکړه کړې چې د اختره 3 ورځې به وربند وي. د کوټې شورا یو غړي خبریال ویبپاڼې ته ویلي وربند راځي او دا وربند به یوازې 3 ورځې وي او داسې نښانې نشته چې دغه وربند یې لا وغځېږي. په داسې حال کې دغه وربند پرېکړه شوې چې په افغانستان کې جګړه تر هر بل وخت تیزه شوې. خو بلخوا طالبانو رسما د وربند په هکله څه نه دي ویلي او په راتلونکي 2 ورځو کې به یې رسما اعلان کړي. خو ولې د افغانستان د مذاکراتي ټیم ویان ښاغلی نادر نادري د وربند په هکله وړمه ورځ رسنیو ته وویل چې د طالبانو لوري د وربند په هکله افغان مذاکراتي ټیم ته یو 3 میاشتنۍ طرحه شریکه شوې ده. دغه افغان چارواکی نادر نادري په داسې حال کې د طالبانو له لوري د وربند طرحه خبره کوي چې طالبانو ویان تېره ورځ له رسنیو سره په خبرو کې ویل چې دوی دغه طرحه لا له وړاندې افغان حکومت سره شریک کړې وه، خو افغان حکومت کوم عکس العمل نه و ښودلی. ښاغلی نادر نادري زیاتوي چې طالبانو د 3 میاشتني وربند لپاره یو لوی شرط لري چې باید د دوی پاتې وزره بندیان خلاص شي. له دې وړاندې طالبانو د خپلو بندیانو ترڅنګ د خپلو مشرانو نومونه د تولید څخه لرې کول غوښتي وو. اوس پوښتنه دا ده چې که چېرې افغان حکومت دغه وزره بندیان خوشي کړي، دغه وزره بندیانو له خوشي کېدو سره به دغه د سولې خبرې پرمختګ وکړي یا نه، او آیا که چېرې جګړه به لا زور واخلي. ځینې شنونکي په دې باور دي که چېرې وزره بندیان خوشي سي لا به جنګ تېز سي، ځکه چې دوی وایي موږ یې شهید وو کله چې موږ 15,000 بندیان افغان حکومت خوشي کړل. جګړه پر ځای د دې چې ودرېږي او سوله وشي لا پسې جګړې زور واخیست. خو ولې ځینې سیاسي شنونکي بیا وایي چې وزره بندیان دې خوشي سي که چېرې سوله راځي، ځکه چې وزره بندیانو په خوشي کېدو سره 3 میاشتنۍ وربند کېږي چې 3 میاشتې زیات وخت دی او ممکن یو دایمي صلح د افغانستان ورسېږي.